ترجمه او تفسیر. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د شمشاد رادیو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو له شمشاد رادیو څخه د ترجمه او تفسیر خبرونه اورئ. زه عبدالاحد خاکسار دا خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې د صحت جامه پتن باندې ولرئ. رب العالمین جل جلاله چې کله انسان پیدا ک نو دې سره الله تعالی درې سيزونه پیدا کړل. په دغه درې خبرو باندې انسان کولی شي چې ځان ته علم حاصل کی، یعنی د دې درې خبرو په ذریعہ باندې انسان ځان ته علم حاصلولی شي. هغه درې سيزونه علما کرام فرمایي یو د انسان حواس خمسه دي، یعنی لاسونه، پښې، سترګې، غوږونه او خوله. دویم ورته الله عقل ورکړی چې انسان به ډېر څیزونه د عقل په ذریعه باندې لاسته راوړي او په هغې باندې به علم حاصلی. درېیمه چې انسان په هغې باندې ځان ته پوهه حاصلی نو هغې ته وحی ویلی شي او د وحی په ذریعه انسان د پټو څیزونو علم ترلاسه کوي. علما فرمایی حواس خمسه او عقل سره انسان ظاهری علوم هغه حاصلی او د وحی سره انسان هغه پټ علوم چې کم د په نظر باندې ناراضي هغه حاصلی. نو د وحی ضرورت انسان ته ډیر دی، ځکه نیم په نیمه برخه د زندګۍ د علم د دې پورې تړلی. نو حواس خمسه انسان په خپله په کار اچولی شي، لکه یو څیز په لاس باندې معلومول یا بویدار سیز په پوزې باندې حس کول. او عقل به د یو کامل انسان یا د مور او پلار نه او د استاز نه به ترلاسه کوي، ځکه عقل دا په خپله همداسې نه یادېږي تر څو پورې چې د بل رهنمایي پکې نه. او علم الوحی چې انسان ورته ډیر ضرورت لري او انسان نه در حقیقت کې انسان جوړي. د وحی په ذریعہ باندې د انسان نه حقیقی انسان جوړیږي. دغه د وحی علم دا د عام انسانانو نه نشي حاصلېدلی، د پاره د پیغمبرانو ضرورتي. نو ځکه رب العالمین جل جلاله دنیا ته انبیاء کرام راولېږل او د هر قوم په هر ژبه باندې د الله د وحدانیت خبرې ورته وکړې، د پاره چې انسان دې ته ضرورت لري او بیا په ورځ د قیامت کې د ګیله پاتې نشي رب العالمین ته چې ما ته څوک راغلی نو. بیا د هغې پسې رب العالمین جل جلاله چې کله پیغمبران دنیا ته راولېږل نو دې سره الله یو بل احسان موکه په انسانانو چې دا د انسانیت د جامې نه راولېږل. الله کولی شو چې دا د فرښتو په جامه رالیږلی وی، لکه څنګه چې اهل مکه او بعضې وخت کې دا بې ځایه مطالبې کولې، خو الله د فرښتو په جامه ذکر راونه لیږه چې د فرښتو ډیر داسې کارونه دي چې هغه انسان کې نشته او د انسان ډیر ضرورتونه داسې دي چې هغه د فرښتې نه غیر انسانیت پورې تړلي دي او د هغې نه بیخي مخالف دی. لکه واده کول دا د انسانیت د ژوند او د نسل د پاره یو ضروری خبره ده او فرښتګان هغوی د دې نه پاک دي، هغوی خواهشات نه لري. خوراک کول د انسان د ژوند مهمه برخه ده، ولیکن فرښتګان خوراک نه کوي. د اولاد تربیت او اولاد دنیا ته راتلل دا د انسان د نسل ضروری خبره ده، دا فرښتګانو کې نشته. یا داسې پسې نور امثال واخله. نو ځکه الله تعالی انسانانو ته پیغمبران په ملائکو کې راونه لیږل، بلکې د انسانیت په جامع راولېږل چې هر قسم ضرورت وي هغه د سنت طریقې برابر شي. لکه زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ودونه هم کړي دي، اولادونو ته تربیت هم ورکړی دی، صحابه کرامو ته ودونه هم کړي دي، خپل د لوریانو د واده انتظام هم کړی دی او زندګي هم کړی، د زومانو سره څه قسمه اخلاق. نو دا د انسان ضروری د ژوند خبره وه، ځکه ورته الله تعالی د په جامه کې پیغمبران راولېږل. لنډ معلومات به موږ د قرآن عظیم الشان په حق له داسې ووایو چې ګران اورېدونکي په دې
دې باندې سر خلاص شي، ځکه مخکې د الله د کتاب نه دا څو خبرې ضرور دی باید چې په دې اول انسان پوه شي. دا عام کتاب نه دی، دا کتاب الله دی. نو د په معنا او مفهوم باندې پوهېدل د هر انسان کار نه دی، دا خپل ځان د پاره رجال غواړي او خلق غواړي. نو علماء کرامو څه اصول بیان کړي دي او بیا د هغې په حق لږ معلومات د قرآن عظیم الشان هغه موږ ته راوړاندې کړي. انشاءالله فایده به ډېره وي که چېرته دا م زده که او یا م په ذهن کې کښېنو. اول دا چې ما د وحي خبره وکړه، نو وحي لیکونکي صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه علماء کرامو حساب کړي دي. لکه صاحب د فتح الباری هغه لیکي چې د نبی علیه صلات وسلام وحي به دې صحابه کرامو لیکله: زید ابن ثابت، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان، علی، زید ابن العوام، معاویہ، مغیرة ابن شعبہ، خالد ابن ولید، ثابت ابن قیس، ابان ابن سعید رضی اللہ عنہم اجمعین. مشہور پدے کے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ دا قرآن عظیم الشان کلک واسطه د وحی سره ده، نو د وحی بعض حالات صحابه کرام ذکر کوي او په دې کې ډېر مشهور صحابي هغه حضرت زید رضی الله تعالی عنہ. زید رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه فرمایي چې کله به وحی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راغله، نو حالت به داسې و چې ډېر سخت به پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. په جمع کې به هم د رسول الله مبارک د بدن نه خوله را روانه شوه، د ملغلرو په شان به ترې راسسېدله. دا ولی علماء کرام لیکي دا هغه د الهی د کلام طاقت او زورو چې الله فرمایي که چیرته ما دا قرآن په غر نازل کړی وی نو غر به ټوټې ټوټې شوی وی. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وجود مبارک باندې به د دغې وحي اثر داسې ښکارېده چې د بدن مبارک نه به خوله روانه شوه. دا حالت چې به کله ختم شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خدمت کې به ما یو هوار غوندې اډوکی راوړه یا داسې بل اوار سیز به مې راوړه، مبارک براته هغه وحی ویل او ما به لیکله. کله چې به زه د وحی د لیکلو نه اوزګار شوم، نو د وحی د درونوالي د وجې نه زید صاحب خپله واقعه بیانوي چې ما به دا وحی لیکله. نو ضرور مونږ او تاسو هم دا عادت لرو چې سړی خط لیکي په ناسته، نو په دې خپل پتون باندې ږدي او په لاس لیکل کوي. نو زید صاحب وایي چې د وحی د درونوالي د وجې نه به زه دومره ستومانه مو داسې به راته معلومېده چې خپه مې ماتېدونکې ده. ما به ویل چې کله به هم زه په دې خپه باندې ګرځېدی ونه شم، دومره درد به یې کو. دا د هغې وحی درونوالی و چې وروسته د دې نه په رسول الله مبارک باندې لا مخکې راغلی وحی و، بیا چې به یې ده ته تکرارو دومره حده پورې به یې ده ته تکلیف ورکو. کله چې به فارغ شم، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به راته وویل چې اولوله. ما به ورته اولوسته، که کوم څه کمی به پکې راغلی و هغه به راته سم کو. بیا به د هغې نه پس نور صحابه کرامو ته دغه وحی وړاندې کېدله. صحابه کرام به په دې باندې پوهول کېدل او په دې باندې به ورته خبرې کولې. مجمع الزوائد او طبراني دا روایت ذکر کړی. بل یو کاتب د وحی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی به لیکله، عثمان رضی الله تعالی عنه، دی داسې حال بیانوي چې د رسول الله مبارک عادت دا او هر کله چې به د قرآن کریم څه برخه نازله شوه، نو کاتب د وحی ته به وویل چې د قرآن کریم دغه آیاتونه واخله او د فلانی صورت د فلانی آیت پسې ولیکه، یعنی چې آیاتونه ترتیب وار شي. نو هغه ترتیب د آیاتونه بم رسول الله مبارک ورته خوده. فتح الباری شرح د صحیح البخاری د عثمان صاحب دغه قول نقل کوي. بیا را به شو دیتا چې په لنډو الفاظو کې ووایو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې قرآن عظیم الشان یو کتابي شکل نه درلوده. لکه مونږ تاسو نن سبا چې دا کم قرآن شریف په خپل لاسونو کې لرو الحمدلله، نو دغسې لیکل د نبی علیه صلات وسلام په وخت کې مستقل یو کتاب نه موجود. صحابه کرامو د خپل یاداشت دپاره قرآني آیتونه ځان سره لیکل او هغه به یادول. چا به ځان سره د هغې تفسیر لیکه چې د هغې لوی مثال تاسو اورېدلی د علماو نه چې د عمر رضی الله تعالی عنه د خور واقعه ده چې یو صحیفه یعنې سپاره کې قرآني آیتونه هغه لیکلي او هغه تلاوت کو. څوک وي د سورې طه آیاتونه او څوک وي نور. بهرحال خو لیکن دغسې وړې وړې صحیفې به ورسره وي. ټول قرآن عظیم الشان په کتابي شکل کې موجود نه و. سیرت ابن هشام دا واقعه ذکر کړې. اوس به راشو دې ته چې د قرآن کریم د جمع کولو حال او د هغې ضرورت ولې جمع که. ضرورت څه و
چې دا جمع شه. د صحابه کرامو په زمانه کې کله چې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو، نو صحابه کرامو کې چا سره یو سورت، چا سره 5 سورتونه لیکل شوي او چا به ور سره د خپل وس مطابق د آیتونو تفسیر هم لیکلی، خو مستقل کتاب موجود نو. حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ چې د وحی لیکونکی صحابي دی او د حافظ قرآن هم دی، د بیان کوي کله چې جنگ یمامه وشه، نو په جنگ یمامه کې د قرآن عظیم الشان ډیر حافظان شهیدان شو. نو زه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ را اوغختلم او راته وویلې چې ای حضرت زیده، حضرت عمر ما ته خبر کړی دی چې جنگ یمامه کې ډیر حافظان موږ د لاسه ورکړي او شهیدان شوي دي. ای زیده، ما سره دا اندېښنه پیدا شوې ده که چیرته دا لړۍ د حافظانو د شهادت رواني، نو د قرآن کریم یوه لویه برخه به موږ راتلونکي نسل ته د لاسه ورکو او دا به زموږ نه راتلونکي نسل د پاره بېدرکه شي. زما رایه دا ده ای زیده چې ته د قرآن کریم د جمع کولو انتظام شروع که او قرآن عظیم الشان یو مستقل کتاب جوړ که. نو ما حضرت عمر او صدیق دوانو ته وویل چې دی په دې محفل کې موجود او ما باندې اصرار کو چې ته دا کتاب قرآن عظیم الشان یو کتابي شکل کې ولیکه. نو ما ورته وویلې چې کوم کار چې رسول الله مبارک نه دی کړی هغه زه څنګه کولی شم؟ نو حضرت عمر جواب راکړه چې ای زیده، قسم په الله چې دا کار سم دی او بهتر دی، خو ما به انکار کو. حضرت عمر به راته بار بار دا ویل زه دا کار د امت په خیر باندې ګڼم. ای زیده، ته د دې خبرې نه انکار مه کوه، او که چیرته موږ دا قرآن عظیم الشان جمع نه کړو، یو لوی امتحان سره به مخامخ شو او راتلونکی نسل به مو د قرآن عظیم الشان نه بې خبره پاتې شي او په دین کې به مو خلک د ځان نه خبرې وردن نه کړي او بیا به وایي چې دا قرآني آیتونه دي. نو هغه وخت کې به بیا ډېر ارمان وکړو، خو لیکن دا وخت به زموږ نه تیر وي. بهتره دا ده چې یو کتابي شکل کې ولیکلی شي. او زیده، تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په وخت کې ډیره موده د وحی لیکل کړي دي، اوس هم دغه وظیفه مونږ ته تسپارو، د قرآن عظیم الشان آیاتونه جمع کوه او لیکه. حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنهم راته بار بار دا ویلې چې ته دې خبرې ته غاړه کېده. حضرت زید فرمایي رضی الله تعالی عنه، قسم په الله که دغه حضراتو ما ته د غر د اوچتولو حکم کړی وی، ما به هغه اسانه ګڼلی وی له جمع کولو د قرآن نه، ځکه دا ما ته ډېر دروند کار ښکارېده چې یو کار د رسول الله مبارک په وخت کې نه دی شوی، نو زه یې څنګه وکم؟ هغې به بار بار ویلې. آخر زما سینه هم الله تعالی په دې حقیقت باندې پرانستله او په دې علم باندې زما شرح صدر اوشه. ما ته هم الله تعالی په زړه کې دا واچوله چې قرآن کریم جمع کم او د خدمت دپاره خپله ملا وتړم. نو حضرت زید رضی الله تعالی عنه فرمایي چې لټون مې شروع که د قجرو د سانګو او د تیګو د تختو او د خلکو د سینونه مې دا قرآن را جمع که. کوشش مې پکې شروع که. امام بخاری رحمت الله علیه دا قول راغستی دی د حضرت زید صاحب. او بیا صدیق اکبر صاحب عام اعلان وکړه چې قرآن کریم چاته یاد وي نو هغه دی د حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه خواته لاړ شي. د آواز سره په سونو صحابه کرام د قرآن حافظانو خپل حضرت زید رضی الله تعالی عنه هم حافظ قرآنو، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم حافظ قرآنو، صدیق اکبر هم حافظ قرآنو، او داسې نور صحابه کرام چې هغوی د قرآن عظیم الشان حافظانو، هغوی په دې خدمت باندې وټاکلی شول چې تاسو به د قرآن عظیم الشان پر راغونډولو کې د زید صاحب سره کومک کوئ. د قرآن عظیم الشان پر راغونډولو شروع وکړه. هر چاته چې به آیتونه د قرآن یادو هغه به اورول. خو حضرت زید رضی الله تعالی عنه دومره احتیاطي انسانو، کومه نسخه چې به د لیکله د قرآن عظیم الشان هغه وخته پورې به د چا د خولې نه هغه یاد شوي آیتونه نه لیکل، تر څو پورې چې هغه لیکل ورته وړاندې نه کړه او 2 کسه ګواهان به په هغې باندې پیش نه شول چې بالکل دغه آیتونه د رسول الله مبارک په وخت کې زمونږ په مخ کې دی سړي د رسول الله مبارک نه اورېدلي و او لیکلي و. د هغې نه بعد به حضرت زید او عمر رضی الله عنهما دواړو دا آیاتونه قبلول. لنډه دا چې حضرت زید رضی الله تعالی عنه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او ورسره نور ملګرو په ډېر احتیاط سره د قرآن کریم دا آیاتونه جمع کړل او په ښکلې طریقې سره یو ترتیب ورته کېښوده. خو دغه جمعواري د قرآن عظیم الشان په 4 نسخو یعنې 4 کتابونو کې وکړه حضرت زید رضی الله تعالی عنه. اوله نسخه په دې ترتیب سره ولیکله چې رسول الله مبارک
څنګه ښودنه د آیاتونو کړې وه، خو دې نسخه کې سورتونه په ترتیب نه و. الاتقان فی علوم القرآن لیکلي چې دې کې سورتونه په ترتیب نه و. یو نسخه یې دا وه. دویمه نسخه په دې ترتیب کې وه چې قراتونه جمع شوي پکې مختلف، لکه و قراتونه د قرآن دي، دا ټول پکې جمع شوي وو. تاریخ القرآن هغه ذکر کوي چې دا ټول و واړه قراتونه پکې لیکل شوي وو. دریمه نسخه په دې کې هغه ټول آیتونه صرف جمع شوي وو چې تلاوت منسوخ شوی نه و. څلورمه نسخه د دې د لیکلو مقصد دا و چې د ضرورت په وخت په هغې تکیه او فیصله کولی شي. په هغې کې ډېر داسې د احکام آیاتونه جمع کړي وو. دغه څلور واړه نسخې د قرآن کریم د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه په دور کې راجمع شو. بیا د هغې نه بعد حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره همدغه څلور نسخې موجودې وې. بیا د هغې د شهادت نه پس حضرت ام المؤمنین زمونږ استاسو د مؤمنانو مور حضرت حفصه رضی الله عنها سره وې. هغه خپل قبضه کې اخیستې وې او د هغې نه به استفاده کېدله. کوم وخت کې چې دا قرآن عظیم الشان جمع کېدنه څو حافظانو په دې کې ډېره منډه وهلې وه چې د هغې بعضې نومونه علما کرامو ذکر کړي. صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان، علي، طلحه، سعد ابن مسعود، حذیفه، سالم، ابو هریره، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس، عمرو ابن العاص، عبدالله ابن عمر، حضرت معاویه، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن صائب، حضرت عائشه، حضرت حفصه، ام سلمہ رضی الله عنهم اجمعین. دغه شل حافظان د قرآن د قرآن عظیم الشان پر راغونډولو کې ډېره مهمه ونډه درلودله او د قرآن عظیم الشان په غونډولو کې اعلی خدمتونه ترلاسه کړي دي. بیا د هغې نه بعد دغه څلور نسخې په مسلمانانو کې چلیدل، خو چونکې وروسته د عثمان رضی الله تعالی عنه په دور کې د قرآن عظیم الشان د تلاوت قاریان هم زیات شوي او د صحابه کرامو دورو نو چې چا څه قسمه قرآن د رسول الله مبارک نه یاد کړی هغه څه خپلو شاګردانو ته ښوده. د هغې نه بعد دغه د اسلام لړۍ ډېره اوږده شوه. ایران ته او شام ته او شاوخوا علاقو ته اسلام ورسېده. نو د هغې نه بعد چې کم صحابو د چا نه څه قسمه تلاوتونه یاد کړي نو تلاوتونه مختلف او لیکل شوي هم څلور نسخې وې، نو مختلف هغه تلاوتونه نشر کېدل. نو حتی چې وروسته نی نسل چې کم راغی وروستنی نسل هغې کې لږ اختلاف پیدا شه. نو د عثمان رضی الله تعالی عنه په دور کې واقعه داسې وشوه چې څلور صحیفې خو موجودې وې او بعضې داسې صحابه کرامو چې هغوی په کوم قرائت د رسول الله مبارک نه اورېدلی او همغسې درسونه کول. نو کله چې د عثمان صاحب دور خلافه کې فتوحات د اسلام ډیر شو او اسلام د مخکې نه وسعت موندلی نو چې کومو خلکو کوم قسم قراتونه یاد کړي هغسې به یې تکرارول. خبره لږ د اختلاف دې ته ورسېدله چې وروستنی نسل خو پوه نه و. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه هغه خپله واقع ذکر کوي چې د آذربایجان په محاذ باندې زه جنګ کې مصروفه وم. څه ګورم چې د شام خلک د حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه په ترتیب او په ژبې باندې قرائت لولي او اهل عراق د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په ترتیب او په ژبه تلاوت لولي. دوانو د یو بل تلاوت نه دی اورېدلی لکه هغه خلکو چې کم هغوی په شام کې اوسېدل او هغه خلک چې هغوی عراق کې اوسېدل. دوی د یو بل د حال نه خبر نه نو دوی یو تلاوت چې وکړي یو آیت یو قسم تلاوت که بل قسم تلاوت که نو خپلو کې سره په دې باندې لږ سره په خبرو کې تیز شو حتی چې یو بل ته ډېر ګرم شول. حالان کې در حقیقت دواړه صحیح وو، دواړه قراتونه هغه د قرآن عظیم الشان صحیح وو، دواړه صحابه کرامو صحیح ویلې، ولیکن د هغې چې وروستنی نسل خبر نو هغې کې اختلاف راغی. نو حضرت حذیفه ابن یمان وی چې زه راغلم او دا واقعه مې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په مخ کې بیان کړه او ما ورته وویل چې یا امیر المؤمنین د دې څه غم په کار دی ځکه اوس خو دومره اختلافي خبره نشته، کیدای شي دا زموږ وروستني نسل ته دا ورسیږي. اگر که زموږ دغه اختلاف دواړه په شریعت کې داخل دي خو داسې خلک به پیدا شي چې هغوی به د دې نه غلطه استفاده وکړي. نو د دې وجې نه مشوره په دې باندې وشوه چې موږ به د قرآن عظیم الشان په راغونډولو کې داسې سوچ کوو چې دا په یو نسخه باندې بدله کو
نو د هغې نه بعد بیا د عثمان رضی الله تعالی عنه په دور کې په دې باندې بیا سره کېناستل او د قرآن عظیم الشان یوه نسخه تیاره کړه. هغه د حضرت حفصی بیبي نه هغه ټولې نسخې راواغستلې او عثمان رضی الله تعالی عنه د نور صحابه کرامو په مخ کې چې مشهور صحابه کرام مورخینو ذکر کړي هغه کې 4 صحابه کرام حضرت زید چې دا د وحی لیکونکی او عبد الله ابن زبیر، حضرت سعید ابن العاص، عبدالرحمن ابن حارث، د دوی په مشرۍ کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه قرآن عظیم الشان په یو ترتیب ولیکه چې دا زمونږ او ستاسو په لاس کې کم قرآن عظیم الشان دی. دغه عثمان سے بیا ولیکه ځکه ورته صحیفه عثمانی وی. نو دا هغه لنډ تاریخ د قرآن عظیم الشان چې ما بیان که، رب العالمین جل جلاله زمونږ او ستاسو د ټولو سینې د قرآن عظیم الشان د علومو نه ډک کي او رب العالمین جل جلاله دې مونږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې د قرآن عظیم الشان د صحیح یادولو او د هغې باندې د پوهېدلو کوشش وکړو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.